دا موقع ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې زه پکې دلته راووختلی شولم د دغې علاقې د مشرانو طرف نه چې دلته یوه د روغې خبره ده د امن خبره ده د ورورولۍ خبره ده په دا کې چې دغو کوم کردار ادا کړی دی زه پې ډېر خوشحال یم چې زموږ د علاقې د دغې د کمیټې دا یوه کامیابي ده چې نن یې کومه دغو حاصله کړله زموږ چې کوم د دغې کمیټې مشران دي زه هغو ته خراج تحسین پیش کوم او هغه داسې یو دشمنۍ ته ووځي چې هغې نه بیا را روان نسل هم متاثر شي را روان نسل ته هم لیارې بند شي یغو مستقبل هم خراب شي سبق هم دې پاتې شي مخکې هم لاړ نه شي او د کلي وطن خبرې هم هغو په هغه دشمنۍ کې پاتې شي مخکې په وړاندې باندې لاړ نه شي دا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده زموږ د علاقې خاص کر چې ډېره وړوکې خبره وي مخکې مشرانو خبرې هم کړلې ډېره معمولي خبره وي په هغه باندې سره ضد شروع کړي تربورولي سره شروع شي په هغه کې بیا دومره نقصان وشي چې هغه تلافي بیا نه کېږي په شکر دی زموږ علاقه هم اوس داسې مشران الله تعالی را کړي دي چې هغه سوچ کوي فکر کوي را روان نسل دپاره سوچ کوي د مستقبل دپاره یې سوچ کوي آج بامورخ 18 अक्टूबर 2020 को मुतहदा शरखान खेल दौलत प्लारे कमेटी और चेयरमैन हाजी फजल-उर-रहमान के फ़रीक़ अव्वल पुसरान सरवर मरहूम ख़ानदान और फ़रीक़ दोम पुसरान अली महसन मरहूम ख़ानदान के दरमियान राज़ीनामा मंदरजा झैल शरायत पर किया। ये ज़मीन मलातड़ का है और मलातड़ पर तकसीम हुआ। डॉक्टर अली बेग जौहर शकील और मुकम्मल ख़ानदान ने अपने माँ दादी को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ किया। नंबर 3 एक जिरब ज़मीन पुसरान सरवर ख़ान ख़ानदान को पुसरान अली महसन ख़ानदान से तावान के एवज़ दे दी और आधा जिरब सरवर ख़ानदान को मशराना के तौर पर दे दी गई। पुरानी आबादी में जो हिस्सा अली महसन मरहूम का है वो इसी का रहेगा। दे पे सलावा वशो अल्लाह ज़ायता वरसा वाला बस टोलो पे मांदे दस्खतुनम कड़ी दी वो इंशाअल्लाह ज़ायता रसेदल जदा बस ताउस ता पता न ताउस तम पता ولګیدا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یو کشي منظوره پښتانه سره او نوی بزلمی وختونه اوس پړي درمنو د انګازي ټلویزیون لاړخه قبول کې د حیدراودان سلامونه امینوالو څنګه چې تاسو دا منظرونه ګوره جرګه د حاجی فضل الرحمن شیرخان خیل په حجره کې چرته چې بجامرود ټیډي بازار کې د صلح بندوبست دو فریقینه غونچګل خاندان او د علي بیگ خاندان د دوی دشمنی تقریبا د 200 کالو راسې را روانه وه تاوتریخوالې په منځ کې کمیدو نه زیاتېدو نو د شیرخان خیلو مشرانو لکه حاجی فضل الرحمن صاحب الله دې ول عمر ورکي ځینې نورو مشرانو په کوششونو باندې تاسو به په کیمره باندې وینئ د هغوی په کوششونو باندې دغه فریقین سره کېنولی شول او د دوی په منځ کې دوستي جوړه شوه او دشمنی ختمه شوه الله دې وکړي چې څومره خاندانونه دي په دې علاقه کې په دې وطن کې ټول دې الله تعالی سره جوړ کړي او الله دې رونه کړي دشمنی هسې هم ښه څیز نه دی د اسلام نقطه نظر باندې هم بد شی دی نن دا منظرونه به تاسو وینئ جرګه ده د حاجی فضل الرحمن صاحب په حجره کې د صلح انتظام دی او ما خو ذکر وکړو چې د مشرانو په برکت سره ډېرې مسلې هوارېږي او انشاءالله چې همدغه مشران به مخ په وړاندې ځي او په دې علاقه کې به دا کشالې سرته رسوي په دې باره کې راغلو د فریقینو سره به هم خبرې اترې کوو او د مشرانو نظر به هم ولو چې دوی په دې باره کې څه وایي او د راروان مستقبل باره کې څه وایي چې د چا په منځ کې دا کشالې موجودې دي نو راځئ موږ سره اوسئ دا وخت کې موږ سره محمد علي ولد علي محسن موجود دی یو فریق دی
صاحب ستړي مه شو وایو په خیرالي وایو بیا دا تپوس کوو چې شکر دی ډیره مبارکه ورځ ده چې په دا ورځ باندې ستاسو چې کومه کشاله وه په منځ کې را روانه وه د بل فریق سره هغه حل کیږي د الله لوی شکر دی څه ویل غواړې په دې باره کې؟ السلام علیکم ټولو ملګرو ته ستړي مه شئ یم په خیرالی یم الحمدلله الله شانو هغه مسله چې کوم د موږ د نن 20-22 سال مخکې روانه وه نورو کسانو پکې خوري محنت کړی و خو چونکې یو کم محنت کې چې لالچ نه وي او منډه ترړه وي پکې نو هغه مسله الله شانو حل کوي نو الحمدلله دغه کمیټې په برکت سره او د چیرمین صاحب چې کوم دی یعنی ملک فضل الرحمن صاحب دوی بغیر لالچه منډه وواله او د 20-22 سال مسلې چې کوم دی په 20 ورځو کې حل کړله نن الحمدلله موږ دپاره یعنی د وړوکي اختر د غټ اختر غوندې خوشحالي ورځ ده چې موږ الحمدلله الله شانو موږ سره خپل تر زامن خپل ترونه بیا یو ځای کړلو سره په یو لوښي کړلو په یو ځای کې سره کېنولو په یو نغري باندې سره راغونډ کړلو دا موږ لپاره الحمدلله ډېره خوشحالي ورځ ده او زه یقینا ډېر خوشحاله یم زه د کمیټې د چیرمین صاحب او راتلونکي څومره خلک دی هغو ډېرو مشکور یم ډېر شکرګزار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو ټیم ته هرکلی ویم او ډېر ښه رول ادا کوو چې چېرته په علاقه کې ښه کار وي پاکې تاسو حصه اخلو او د میډیا په ذریعه یې قومونو ته رسوو. دغه میډیا په ذریعه په نورو خلکو هم ډېر اثرات غورځېږي بالخصوص دا کومه جوړه چې وشوه دا 15-20 سال نه دښمني را روانه وه خو ملک فضل الرحمن په قیادت کې دومره محنت وکړو چې دښمني په دوستۍ بدله شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خو ډېر خوشحال کړي چې تیل ته موږ له راغللو او د موږ نه څه خبرو مبرو پوښتنه کول غواړو. انشاءالله موږ تاسو ته په ښه طریقه باندې یوه ایماني جذبه باندې یوه پښتو په ورورولۍ باندې تا ته موږ داسې خبره کوو چې موږ خو خپل بجړ پرې چې نه په کام کې نه په اپریدي کې نه په یو ځای کې تا ته داسې شی ونه درېږي چې پلانکي سړي دومره خبره کړې ده او دا ډېره ښکلې خبره او دا موږ په خپله کورنۍ کې 15 کاله خبرې وشولې خو هره خبره وروره چې په خپل بجټ باندې او په خپل ځان باندې په خپل حل نه کې په توپ او ماشینو په جازونه نه حل کېږي. کله چې موږ شوی و معامله شوی و په یک ټیم باندې ما کوم کوکي خیل ته او ټول مشران ته په اغزي باندې په جرګه کې ول معاهده اعلان طرف یو اکسیډنټ شوی و او دا اکسیډنټ ته اخره پورې ځکه اخري ان شاء الله پلاس طریقه باندې ختمه چې آینده لپاره ما بجټ کې سره ډاز ونشي و ان شاء الله تاسو پورې ونشو ما خپل کشران مشران یاران دوستان کله کام دي کله بهر دي کله سرکاري خلک دي کوم چې ناس مصر ملک میر اسلام ناس دی د پاره کې مو د درې جرګې چې هغه فیصله وړاندې کړی و او په ماګه فیصله باندې زه روان شوم خبره نن په خپل کمیټې کې د ولسپلاري د مشترکه شرخان خیل په هغه کې د فضل الرحمن په مشرانه کې او د ما په صدارت کې خدای پاک ډېره مکمل او ډېره ښکلې ځای ته ورسوله. زه نن ډېر خوشحال یم تاسو خو خوشحال ساتي کم خلک چې راغلي ما په شرخان خیل منې خیل کې د ټولو سره ښه روان دی خاص کر په سرکاري ته ما باندې څومره ما ډیوټي کړې ما څومره ډیوټي کړې ما په قوم کې خبرې هم کړې مشرانې هم کړې او زه انشاءالله بیا د قوم خدمت هم کوم منې خیل او شرخان خیل و انشاءالله هر قدم چې ته چې په کومه کې د قوم خیر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډېره خوشحالي ورځ ده چې تقریبا د 15 کاله مخکې دا اکسیډنټ یو اکسیډنټ وته یا دوه وډونو په منځ کې او غیر الوت په منځ کې دا خبره چې کوم دي کنه وشوه حتی الوسه کوشش کړی چې یاره دو زتیګه کېدم او سره چې کوم دي کنه امن راولم خو هغه ته مې سره پرې نه خول یعنی جنگ جګړې ته مې سره پرې نه خول و دو په منځ کې زه یعنی هغه ډېر په اخلاص سره او ډېر په هغه سره چې کوم دي کنه زه راتلم یو ډېر ښه فول کردار مې ادا کړی هغه ناست دی ډاکټر علي بیگ نو دا و چې نن ډېره خوشحالي ورځ ده او دا د ولسپلاري یا چې کوم دي کنه د ملک فضل الرحمن او سره چې کوم دي کنه د اینه کسان ناست دي دا خبره یو داسې شوه چې یو بنیاد کې خوی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په موجوده حالاتو کې د دې چې کوم حالات راجم شوي خلک دي د صلح په حواله سره دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه موږ لپاره یو بهترین مثال مخکې پروت دی. په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي امامت پرې خو دې لپاره چې د یو دوه کسانو په منځ کې څه کشاله و مسله وه د هغې د صلح لپاره
هغه مسجد نبوي د مونځ پرېښول او هغې ته تلل هغه صلح کول دا یو ډېر ښه اقدام دی او دا دو چې کومه خبره مخکې روانه کړې د دې ځینه نو دا انشاءالله مزید وي نورو خلکو دپاره یو بهترین مثال وګرځولی شي چې دا کمیټي مونږ جوړوو نه به دې پوره جوړوو نه طرفګانې پوره جوړوو مونږ ټول نه پیله میشن په دغه ودرېدونکي قوم کې او په ټول کې خیل او چرخان خیل قوم کې مونږ اول مقصد دا دی چې شلو 150 کلونه د مونږ سره داسې مشر داسې کمیټي نه وه چې مونږ په دا بجړو کې 29 بجړي چې په دغو کې د موت ګوډې د روغې د سمې کې اول مونږ میشن دا و او الحمدلله دا دویمه روغه ده چې مونږ یې کوو او د دغې روغې 25 سال وشول په دا کې مړي شوي او فضل الرحمن حاجي صاحب مشرۍ کې و مونږ په دا غونډه کمیټې 12 پلاري اول سټیپ هم دا واغستو بغیر لالچه بغیر د هغه نه چې مونږ چانه تمه وکړو هغه ټولې خبرې مونږ سایډ ته کړې الله پاک بری راکړو او په 15 ډیز کې دا خبره سر ته ورسېده ان شاء الله تعالی اول خو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم د میډیا والا او بیا خاص کار اداره تاسو شکریا ادا کوم دا معامله خو 25 سال نه مخکې شولو او شوی و او ډیرو خلکو پکې خواري کړې وه او کړې وې پکې خو دا موږ د 12 پلاري دا ډیر هغه و د ملک فضل الرحمن پکې مشر و موږ دا ټول پکې کمیټې والا کسان و ډیره خواري هم پکې وکړله او الله تعالی ډیره په خیر او په خوشحالۍ سر ته ورسوله نن ډیر د خوشحالۍ مقام دی چې دا تقریبا 25 کاله دغه دښمنۍ وشول او دغه کې ډیر نقصان واغه شي وو خو زموږ په علاقو باندې ماشاءالله هماغه شانتې جرګې او سیستم روان دی د جرګې کوششونو په وجه باندې دا دښمني چې کومه نن ده د په دوستۍ کې بدله شوه د علي بیگ دو او د محمد علي دو دا دښمني په دوستۍ کې نن بدله شوه انشاءالله او موږ د ټولو خلکو دا کوشش دی د قبایلو د جمرود تحصیل د خلکو چې څومره دښمني دي او څومره هغه دي دا انشاءالله موږ یو د جرګو په ذریعه باندې دا ختموو او زه د 12 پلاري د غونډو بجړو د کمیټې د چیرمن صاحب ډیره شکریا ادا کوم په دا کې د ټولو منډه وواله خاص کر د فریقینو چې دواړو فریقونو موږ سره ډیر تعاون وکړو بس موږ په دا خوشحال یو چې انشاءالله تعالی په علاقه کې موږ روغې کوو او دغې له موږ د 12 پلارې بجړ راټول یو چې په بل ځای کې وي موږ جالي او مالي تاوان ته پکې تیار یو او الله د هر سړي له دا وسو توفیق ورکړي چې په خیر او په خوشحالۍ سره جوړ شي او د موږ نور خلک هم عبرت واخلي په دښمنو کې خیر نشته دی بدي وي په بدۍ کې ګټه نشته دی بس الله د هر سړي توفیق ورکړي چې دا شی